السلام علیکم ګرانو ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. د سیاحت جامع پښتنې نن تاسو ته د یوه نوي خبر سره راغلی یم چې د امریکا غږ شبکې ورکړی دی چې دا خبر د بریټانیا په اړه دی. نو که دا ویډیو مو خوښه شوه زما چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو هم درسره لایک کړئ. نو راځئ چې په ویډیو باندې شروع وکړو. بریټانیا افغانانو ته د پناه غوښتنې طریقه اسانوي. بریټانیا د افغانستان په ګډون د څلورو هیوادونو د وګړو لپاره د پناه غوښتنې قضیې اسانه کوي او دا بهیر چټکوي. دا په داسې حال کې ده چې څه باندې 1,80,000 غوښتنلیکونه پرېکړو ته منتظر دي. د بریټانیا د حکومت تازه معلومات چې نن پنجشنبه د فبروري په 23مه د کال په 4مه خپاره شول ښیي چې د تېرو کلونو غوښتنلیکونه خورا زیات دي او پرېکړو ته انتظار باسي. د بریټانیا د ډیلي میل ورځپاڼې د راپور په اساس د افغانستان، اریتریا، لیبیا، یمن او د سوریې شاوخوا 1,20,000 پناه غوښتونکو ته به د خامخا خبرو او مرکو په ځای د 10 مخونو پوښتنې واستول شي چې ځواب یې کړي. راپور وایي په دې کې به یو شمېر هغه پناه غوښتونکي هم شامل دي چې د تېر کال د جون له میاشتې مخکې په کښتیو کې بریټانیا ته رسېدلي دي. په دغو هیوادونو کې وضعیت ښه نه دی او وګړي یې په همدې اساس په لوېدیځو هیوادونو کې منل کېږي او د نورو په پرتله د دغو هیوادونو د پناه غوښتونکو د منل کېدو کچه 90% زیاته ده. د 2023 کال د ډسمبر له 31 نیټې څخه راپه دېخوا 1,80,919 غوښتنلیکونه ټول شوي او د پرېکړو ته انتظار کوي او 1,09,641 نور پناه غوښتونکي له 6 میاشتو راهیسې د خپلو قضیو په اړه پرېکړو ته سترګې په لار دي. د بریټانیا صدراعظم ریشي سوناک ژمنه کړې ده چې د روان کال تر پایه به دا غوښتنلیکونه ختموي او د کښتیو او د اوبو له لارې به بریټانیا ته کډوال د تګ او راتګ مخه نیسي. تېر کال څه باندې 45,000 پناه غوښتونکي د اوبو له لارې بریټانیا ته اوښتي دي. د 2021 کال د اګست د میاشتې کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمن کېدو وروسته میلیونونه افغانان له هېواد څخه ووتل چې یو شمېر یې لوېدیځو هېوادونو ته رسېدلي او یا یې د تللو هوډ لري. نو دا خبر و دوستانو. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. غواړئ چې د امریکا او نورو اروپایي مملکتونو په اړه خبرونه ترلاسه کړئ نو زما چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو هم درسره لایک کړئ. دا مهم خبر و چې تاسو ته مې وویل شاید تاسو ته ډېر په درد وخوري. الله مو مل شه او خدای په امان ته بله خبره پورې.